الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرجون رحمته ويخافون عذابه أو كما قال الله تعالى في مقام آخر أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو د الله رب العزت په مخلوقات باندې ډیر کرم او د احسان معامله ده چې رب العالمین انسان پیدا کړی دی د ټولو نه زیات دولت وته د ټولو نه عظیم دولت وته د ایمان ورکړی همدغه رنګ انسان په شکل او صورت په ظاهره په انسان وي او د اغیارو دین به اختیار کړی وي کاغه هر یو دین وي چې د دین اسلام نه علاوه وي دغه ارسوره خېګړه وکي نو اخېګړه د فایده نه ورکړي اخو د شیطان په لار روان دی ټیک ته شیطان په لار دی او چې کله هم مسلمان د خپل نعمت شکر نه کوي کفران نعمت کوي کفران نعمت مطلب دا د خپل نعمت ناقدری کوي نو رب العالمین ته سلب کوي مسلمان ته الله رب العزت د ایمان دولت ورکړي د دې ایمان د دې جذبه د په هغه صورت کې پته لګیدلې د ریسنټلی چې جنگ راغی خلک په جنگ کې ځان تیاری چې دا بس کېږي پریشان کېږي او دا داسې قوم دی او دا داسې عوام دي چې دې ټول کا مسخره او غوبلې دي جو الټه انجوایمنت شروع کو مطلب دا دی چې الله رب العزت په دربار کې د دې پوخ یقین نه کټی ته هغه اٹیکو کو انوان اٹیکو کو بس کمل شم شهادت ته بس خدای به وبخي خودی سرا د خپل عملونو جانچ پړتال کول دي کچری ته د خپل عمل جانچ پړتال نه کې درب نه امید ساتي چې بس انوان اٹیکو کو بس زولګي د ختم شوم شهید شوم الله به وبخي وما پتی رجمه کې مې بیان کې ویلو چې الله رب العزت شهید ته ارس بخي بشرطه کې پردې حق نه بخي پردې حق څه دی کاغه ضرور وي کا د پلار وي کا د گاونډي وي کا د رشتہ دار وي کا پردې وي اخته نه بخي کافر دی هندو دی سرکش دی د هر ګناه کوي او د چا مذهب تلاش نه چي چرېم ته چا د جمعات نغلا نه کوي چرېم چرته د مسلمانانو رهنما نه مړ کوي یو مسلمان دی چې نن سبا ډېر زړه ورشوي دی چې ورته یې رجل داسې حرام دی مکو مړه حرام کم حرام نه بزان کوي ورته یې رجی دی شی به اجازه ته استعمالو کم نه بزان ساتي دا خو یو شی داسې مکروه دی او داسې دی او داسې چغلاګان ډېری شي نو بیا داسې کی ویرا ګرانی ده نو دا به کم ځای نه پورا کوي
په دې معاشره کې د ټولو نه کومه تنخواه چې دغه د امام ده او د مؤذن ده او دغه رنګ د مزدور کار ده دغه به گزاره کې اسلام نه کی ته د خپل عیاشۍ دپاره د خپل جوارۍ دپاره د خپل انا پرستۍ دپاره ته غلاګانې شروع او یاد ساتئ یو ځای کې مې بیان کوله هغه ځای کې دا خبره کوله چې الله رب العزت غل سړي ډېر لږ ژوند لیکلی دی غلا کوي دی وایي چې یاره زه خو پټ یم خدای پاک مې یو پیره پړده واچوي بیا غلا وکړي نو خدای پاک مې بله پیره پړده واچوي چې بیا غلا وکړي نو خدای پاک ایکسپوز کړي د خلکو ته چې وګوره دا هغه غل دی او که په دنیا کې به خدای هر څومره پړدې ساتلي وي او هر څومره طاقتور وي او یاد ساتئ چې ژوند یې ډېر لږ د تاریخ په واقعاتو کې ډېرې واقعې داسې تېر شوي دي چې کله هم یو داسې انسان په معاشره کې یو داسې ناسور را پیدا شي چې د قوم او د معاشرې امن بربادولو په تکل کې لګېدلی وي او په دې تکل لګېدلی چې زه به د خلکو نه ته څنګه نقصان رسوم ځان به پوره کړم خو د خلکو ته به ځان رسوم خدای پاک هغه بیا نه پرېږدي ګنده مئې خلک به الله رب العزت په صفا اوبو کې په صفا تالاب کې په صفا سیند کې نه پرېږدي همدغه رنګې دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت بې روټۍ بې خېټې بې رزق واده الله کړی د لږ تندې نه چرته هم څوک نه دي مړه شي نو دې انسان د خپل خواهشاتو دپاره دوره حدود کراس کړي چې حرامو ته لاس واچوي او چې حرامو ته لاس واچوي بیا غلا کول دته څه حرام کار نه ښکاري که هغه صحیح ورته نشه ده که هر قسمه نشه ده حرام دي داسې ومړوي بې ځان له سور برابرو ځان له غمونه سوځو دا خبره تر دې پورې بیا حرامو ته لاس واچوي که هغه د ورور حق وي که هغه پردی حق وي که د جومات حق وي که د مدرسې حق وي بلکل یې نه معاف کوي هر څه ته لاس اچوي اورنګزیب عالمگیر په زمانه کې یو کس غلا وکړه کسې راوسته ورته وي ته خو ډېر معزز انسان یې ته خو د خلکو صحیح ورته روغې کې تا غلا ولې کوله ورته د روټۍ او د خوراک څښاک درک مې نه لګي ښه درک دې نه لګي چېرته بې رزق خدای پاک چېرته وده کړی چېرته د لږې تندې نه دې څوک مړه شوي نه بې دروغ هېروي نیسئ سزا وله ورکوي سزا یې وله همدغه رنګې الله رب العزت هر هغه غیرتي انسان خوښوي چې په خپل لاس باندې پیسې ګټي او راوړي په خپل اولاد باندې په خپل اهل عیال باندې خرچ دا خو نه چې په تا باندې سخته راله بل مسلمان ته تکلیف او مسلمان ته د دې خبرې ترغیب ورکړی دی چې ته د خپل جیداد د خپل مال او د خپل دولت دوره شومنټ مه کوه چې بل ته د ګناه موقع ورکړه خپل عاجزي کوه خپل انکساري کوه د دې خدا مطلب نه دی تا ته خدای پاک درکړی او ته یې پهله په ځان نولې کله یو شان کې کله په یو تکبر انداز کې ګرځې داسې مه کوه غریب سره فقیر سره مسکین سره مدد کوه او کچری په دې معاشره کې الله رب العزت د طبقات ځکه پیدا کړي دي د لاندې طبقې والے ځکه پیدا کړي دي اوچتې طبقې والے ځکه پیدا کړي دي چې د دې ټولې دنیا سیسټم یو رنګ روان کړی مالدار چې پیسې ورکوي مزدور دی او غریب مزدور دی پیسو باندې کار کوي په خپل مزدوري کوي په دې دنیا کې الله رب العزت ټول مالدار پیدا کړي نو مزدوران بچي ټولو ته دولت ورکړو نو نظام به څنګه چلی د الله رب العزت د نظام نه هیڅوک نه خبرېږي الله رب العزت په خپل طاقت او قدرت یې چلی دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان ته د ایمان دولت ورکړی د ایمان دولت ته الله کاملېږي چې ته کله د پردي حق نه ځان وساتې ته ځان د مشتبه څیز نه ځان وساتې ته ځان د پردي د غلا نه وساتې که په لاره ځې نو غلا که شپه تېرېږي نو غلا که په دوکان باندې تېرېږي نو غلا که په ګاډي باندې تېرېږي په ګاډي کې ځې سفر کوې نو غلا په مارکیټ کې غلا چې کوم ځای کې قدم کېدې نو غلا بیا مسلمان وایي چې بهر ملک مالکو کې صحیح ورته غلاګانې نه کېږي هغه ډېر انصاف والا قوم دی انصاف والا ولې نه کېږي ته دې څه خبرې ته د هغوی نه خبرې ولې هغوی سره فرشتې دي هلته کېږي خو تا ته ښکاري هلته هر څه کېږي یو انسان په زړه کې د ایمان رڼا نشته په زړه کې کفر تیارې پرتې دي خامخا کېږي دا زمانه هم نه چې نه کېږي
د انټرنیشنل سطح سره لیول سره صحیح ورته راوالی چې ټولو نه سیوا کرایم په کوم ملک کې راوالی وی ګوري چې چاته امن پسند وي د ټول نه زیات کرایمز هلته کې د ټول نه زیات اغلاګانې هلته کې دا هغوی سره ځان ولې کمپیر کوي خو مسلمانان نه دي ټیک دن ته ولې ځان هغوی سره کمپیر الله رب العزت خو تا ته ویلي دی چې زما خپل عبادت ته لیږلې زما بندګي کوه ما نه سوال کوه ما نه مدد غواړه همدغه رنګ د مایوسۍ خبرې خلک شروع کړي په خپل معاشره کې په خپل اویرنس په ځای باندې ځان په خپله صحیح ورته ځان دې حد ته پورې ورسوي چې بس څوک پکې خودکشۍ کوي څوک پکې څه کوي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې زما په امت به یو داسې زمانه راشي چې مالدار به خو ډېر زیات مالدار شي غریب په حد درجه غریب شي په دغه ټیم کې به فحاشي او عریاني به سم په عروج باندې روانه د مال او د دولت دپاره به هر قسمه فحاشي عریاني به سره عام چلی صحابه کرام ته تپوس کوي د الله رسول په دغه ټیم کې مونږ ته څه حکم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایلی دي چې د داسې ځایونو نه د داسې طبقات نه د داسې خلکو نه ډېر لرېوالی اختیار کې لږې تیزی او د رب العالمین په فریاد کې جړاګانې او فریادونه کوي چې پروردګاره دا په کم مصیبت کې راکړي نن سبا د دنیا رنگ روغن په هغه صورت کې چلیږي په کم صورت کې چې د ټولو نه زیات انسان د ټولو نه زیاته پیسه خلکو سره د دنیا نه سوره متاثره د دنیا په لږو لهجه کې سوره چلیږي د دنیا په رنګ کې سوره چلیږي بیا ته کامیاب مې ته هوښیار مې ته دولتمند مې او ته په هر څه او کچری د رب العالمین ته سل ټیټې ته وایي چې پروردګاره زه یو ستا بنده یم نور د هېچا بنده یم بیا به د خپله مخفي وایي یا پردي خو لرې خبره خپل بدله مخفي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان ته په دنیا کې موقع ورکړې ده وخت یې ورته ورکړی دی ژوند یې ورته ورکړی همدې دپاره چې انسان ځان په دنیا کې کامیاب کړه حدیث شریف کې راځي که چې سري برابر یا د ستنې برابر د چا ته تکلیف عمر کړي یا د چا سره ښېګړه کړې وي د هر څه دې کوي تاسو څه وایئ چې به د سوشل میډیا باندې خلک څه کمنټونه کوي څه فضول بکواسات کوي څه ویډیوګانې کوي څوک څه کوي څوک څه کوي ته څه وایئ چې بس دا لاړو خبره ختم دا انټرټینمنټ ته خبره ختم هر شی دې لیکلی کېږي هر شی دې نوټ کېږي او ماشاءالله نن سبا زمانې مسلمانان هم سب پورې مسلمانان دي دا به دې دپاره فالو کوي چې زما فالورس یې وشي چې فالو یې نه کوي بیا به دې انفالو ته خو پته لګي که نه خو یو کس پېژنم یو سړی پېژنم د دې معاشرې د هر فرد نه خبردار یم یو کس د په نقش قدم چلی زمانه ساده وه خلق ساده و علما ساده خلق سوره ایڈوانس کېږي دور ورپسې علما هم ایډوانس شو امامان ټول خلک ایډوانس نن سبا زمانه کې د ماشوم دته چې څه ورځي والله که دا مونږ ته په وړوکوالي کې راته دی چې کله لوی شي د دې وړو ته چې څه ورځي د اوسني کمکول چې دی چې لوی شي دی ته به بیا نه ورځي عرض مې دا کولو دوستانو عزیزانو د دنیا وخوار دی ډېر تیز روان دی په هر چا باندې روان دی هر څنګه کوي که په غریبۍ یې تېر کړي که په مفلسۍ یې تېر کړي که په سخته یې تېر کړي تېرېږي خو یاد ساتئ د پردي حق د خدای پاک تر هغې بخښنه نه کوي تر څو د خپل حق چا بخښلی حدیث شریف کې راځي وی که د یو پیسه دې د چا نه پټه کړي وي ورځ په قیامت باندې په سټ باندې ایښي او میدان حشر کې به را روان او اعلان به کېږي چې دا پلانکي او د پلانکي زوی دوره دولت یې د خلکو نه اخیستی دی وي دا صحیح ورته وګوره وي دا هغه انسان دی چا نه د ځمکه را ایساره کړي چا نه د دولت ایسار کړي چا نه د پیسې را ایسارې کړي چا نه د غلا کړي دا ټول هر څه په میدان کې ولاړ یو لوی سټیج به لګېدلی د الله رب العزت دربار به لګېدلی د حساب او د کتاب تله به لګېدلی میزان به لګېدلی ښه او بد به عمل به پکې تللی کېږي پردی حق به پکې تللی کېږي چې پردي نه یې څومره حق والی تاسو څه وایئ چې موږ په دنیا کې غلا وکړو په توبه ووباسو معاف شئ هېڅکله نه معاف تر دې پورې چې په لاره کې د یو شی ومونده هغه دې راواخسته هغه هم ته نشي استعمالولی هغې به اعلان کې چې خلکو دا شی مامون ته دی ښه به یې ګرځې اول خو به یې رالی نه مالک ته به یې رسې
کله ونه رسو بیا به اعلان کې او چې بیا اعلان باندې مور نشي احناف بنز باندې شپږ میاشتې مسلسل اعلان او بیا هم چې هغه ته ونه رسیدو بیا چې د حکومت کوم داراللقطه دا یا څه شی په لقطې دغه د پای کې به جمع کې به غریبانو ته استحق نشته ازنی کسان وغیرہ چې استاد موږ پیسې و د جماعت پکې ته مو واچول ما یو خپل کار دی دا خو نه چې دا خپل ځان نه واچول دا خو دی باندې نه کې هر یو څه یو خپل احکام دي د هر څه خپل یو مسله ده په دین کې د هر چا د لپاره حدود دي دا خو نه چې دا د خېټې نه لګیایم دا د ځان نه لګیایم د بیماری ځان ته مسائل دي لقطې ځان ته مسائل دي د بیع شراء غسل او خرڅول ځان ته مسائل دي د هر څه لپاره جدا مسله ده جدا احکامات دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یو کوم جامع مانع دین راوړي سر ته وختونه والي خو نو پورې ټول راوړي نن سبا هسړې بزان ته مسلمان وای د پردي حق خیال وسر نه ذات به مسلمان وای په عبادتو کې پر رب عبادت هغه سینه کوي څنګه د رب عبادت حق په عبادت کې اغلا په معاملاتو کې اغلا په معاشراتو کې اغلا په ناستې پاسته کې په ځای کې صحیح ورته یو بل سره دوکا فراډ دا ولې عام خلق دړه د الله رب العزت یاره کچری د رب العالمین یره د خلق زړه تر راغلا یاد ساتي انسان په عمل کوي هر عمل به خدای کوي نن چې مسلمان ازمایش کې راګیر دي مصیبت آفت کې راګیر هم دي دلاس خلق خدای ير کړی دي خو به خلق سره سنو هر چیز کې به برکاتو د خلق زړونه به کولاو چاته به تک نظری نه و چاته به ورته تنګیدل نو هر چیز کې به برکت نن سبا هر سہولت هر چا سره پکور کې موجود دی زړونه واړه دي د کینی نډک دي د بغض نډک دي د حسد نډک دي نور اسم نه کې اسم نه د شومتیانو په خامه خاړل دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت دنیا ته انسان را لګلې کامیابی طرف ته را لګل چې انسان ځان کامیاب دې د پاره نه در لګلې چې ته ځان ناکام کا او ځان بدنام کا او د خلکو حقونه هوا بیا لا راځي یاد ساتي په دنیا کې بدار چانه او تختې د اولاد نه وو تختې د کور نه وو تختې مور خپل نه وو تختې او د رب نه نشي تختې یو وخت راشي چې د دنیا هر ګډ تلاش چې د خدای تعالی د پکړ نه نشي بچ کی هغه ملک الموت بتا د اسمان په هوا کې په وو اسمان ته ورسي یا که د سمندر را ویخت عرش عمر لاندې ورسي ملک الموت په تل راضي صاحب نه وباس دا نه چې دلته فرشته د مرګ نشي راځي د دنیا هر ګډ ته هر ځای ته هر فضا ته هر ځای ته د ملک الموت لې چرې د انسان دا خبره ماته منو خو د زړه نه تسلیمو الله منو د زړه نه تسلیمو خدای منو د زړه نه تسلیمو مسلمان منو دغه حق د زړه نه تسلیمو الله رب العزت موږ تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين